السلام علیکم دوستانو، تاسو ته نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. ان شاء الله چې ټول به ښه یاست. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. د تېر اونۍ اخر کې مې مورجانې کره لاړم او خپلې مورجان نه مې غوښتنه وکړه چې د چرګ غوښې سره وریجې راته پخه کړي چې ډېر وخت کېږي خوړلې مې نه وې. نو تاسو سره به هم د جوړولو طریقه شریکم. د هغې نه مخکې د جمعې په ورځ مې خویندو سره لاړو. دلته زموږ کور سره نږدې هوټل چې نوی جوړ شوی دی او د دې برګر ډېر مشهور دی. اول هلته لاړو او هغه مو ټرای کړلو چې زما اصلا خوښ نه شو، بیخي خوندور نه و. ورپسې مو نو حرکت وکړو د مورجانې کور ته چې زما کور نه 15 دقیقې لرې اوسېږي. تقریبا د شپې 9:30 بجې وې چې لاړو. دا چې موږ تیار ډوډۍ خوړلې وه او ماړه نو مورجانې ته مې مخکې نه اول ورکړی چې هیڅ هم پخه نه کړي. نو پلارجان مې دغه آیسکریم راوړی چې زموږ ټولو ډېر خوښیږي. دا فکر کوم روسي آیسکریم ده. مورجانې مې بیا د ټولو ته تقسیم کړلو. دا چې نن سبا د پستې کریم ډېر مشهور دی او هر چېرته پیدا کېږي، نو موږ هم یو ایکسپریمنټ وکړلو چې آیسکریم په سر مو د پستې کریم واچولو. دوستانو که چیرې ستاسو د پستې کریم خوښیږي نو دا حتما یو ځل امتحان کې ډېر خوندور راځي. ټول ته مو هم وانه چولو ځکه کور کې د ټولو نه خوښیږي. سهار چې د خوبه پاسېدو نو ما خپل ورونو ته وافل جوړ کړلو ځکه چې د دوی خوښیږي. او زه چې هر کله پلار کور ته مې ځم نو دوی ته حتما یو شی نه یو شی جوړوم چې د دوی د خوښې وي. او دې هفته کې مې ورته وافلز جوړ کړل. او که چیرې تاسو هم غواړئ وافلز جوړ کړئ نو د وافلز ریسیپي زما چینل کې تیار موجود دی، کولی شئ هلته یې وګورئ. د وافل اوړه مې چې تیار کړل بیا مې دا ماشین کې واچول او لږ مې هوا کړ تر څو یو برابر شي. بیا مې سر ورته بند کړ او پرې مې ښودله چې پوخ شي. دلته مې وافلز چک صحیح پوخ نه و، بیا مې دوباره سر پې بند کړ او یو دقیقې دپاره مې پرېښوده چې صحیح پوخ شي. تاسو لیدلی چې هوا هم ډېره خوندوره او ښایسته وه. وافل مې په دغه 2 شکلونو باندې پخه کړل. وافل چې ټول پوخ شو او لږ یخ شول بیا مې میده بوره پرې وشیندل. نو په دې شکل ټول تیار شول. بیا مې لږ د شیدو چای هم تیار کړلو. شخصا زما خپله د شیدو چای په ناشته کې ډېر خوښیږي. شیدې چای ماته داسې دی لکه کافي، لکه بعضې خلک چې ورځ په کافي شروع کوي، زه د شیدو چای سره شروع کوم. نو د شیدو چای دپاره تور چای، شیدې، لږ اوبه او لږه بوره او لږ هیل په یو لوښي کې اچوم او ښه یې خوټوم چې ښه صحیح جوش شي. د شیدو چای چې لږ ډېر وخوټېږي نو خوند یې ډېر ښه راځي. د شیدو چای تر څنګ هګۍ مو هم پخې کړلې چې د هګۍ پخول مې د ورېندارې وظیفه وه. نن هغې ښه خوندورې او ساده هګۍ پخې کړلې. وافل چې مې تیار کړی وه هغه اوس لږ یخ شوي دي. نو ما دې نه ورونو ته مې لږ میوې سره جوړه کړله چې په یو لوښي کې مې 2 دانې وافلز کېښودل. لږ کیله مې هم میده کړله او په سر مې ورته واچوله. تقریبا 2 قاشقې د پستې کریم مې هم په سر واچول. بیا مې یو دانه د لوټوس بسکټ هم کېښودل او همدې بسکټ نه مې نیم دانه پرې په دغه شکل مات کړلو او په دغه شکل دا وافلز ورته تیار شو. بیا ټول په دسترخوان کېناستلو او سهار چای مو وچکلو. د سهار چای نه بعد لکه څنګه مې چې اول کې یادونه وکړه چې مورجان نه مې وغوښتل چې په خپل لاس راته د چرګ د غوښې سره وریجې پخې کړي. نو د دې لپاره یو دانه چرګ یې ټوټه کړلو او لږ د چرګ ورونونه یې هم پکې واچولو چې تقریبا ټول 2 یا 2.5 کیلو غوښه شوه. غوښه چې ټوله ټوټه کړله بیا یو چلوصاف کې واچوله او ښه صحیح ومینځله او پرېښودله چې اوبه ترې لرې شي. او په څنګ کې یو چونی دیګ په منقل کېښودلو. بیا یې پکې غوړي هم واچول او پرېښودل چې ښه صحیح ګرم شي. تر څو چې غوړي ګرمېدل 3 دانې غټ پیاز یې میده کړلو. پیاز چې میده شول او غوړي ګرم شول بیا یې پیاز په غوړیو کې واچول او ښه یې سره کړل تر څو دغسې ګولډن براون شي. ورپسې بیا غوښه هم پکې واچوله. غوښه یې پیاز سره ښه سره کړله. دا طریقه ما هم مورجان نه مې زده کړې دی چې غوښه همیشه پیاز کې سره کوم تر څو سوړ بوی ونه کړي او ښه صحیح سره شي نو بیا خوند یې هم ښه کېږي. غوښه یې چې لږه سره کړله بیا یې 3 پلې هوږه هم پکې واچوله. ورپسې لږ تور مرچ، لږه مالګه هم واچوله او بیا یې ښه صحیح سره کړله.
دا هغه ټولې مسالې وي چې مورجان مې په دغه شان وریجو کې کاروي. ډېر مسالې پکې نه اچوي. وریجې هم تیارې خشتې کړې وي، ځکه چې وریجې څومره وخت خشتې شي همدومره ښې پخېږي او دانه‌داره راځي. غوښه یې چې یو څو دقیقو دپاره ښه سره کړله، بیا یې لږه سرکه هم پکې واچوله. دا هم دې دپاره اچوي تر څو د چرګ غوښه بیا سوړ بوی ونه کړي. دې نه بعد بیا لږ روب هم پکې واچولو. مورجانه مې روب عموما په یو پلاستیک کې اچوي او بیا یې فریز کوي تر څو زر خراب نشي. روب چې قوطي کې ډېر وخت لپاره پاتې شي بیا خرابېږي. بیا یې دې ښه صحیح وښورولو او تقریبا 2 ګیلاسه اوبه یې پکې واچولې او پرېښوده چې غوښه نرمه شي. د چرګ غوښه نازکه وي، ډېر زر نرمېږي، ډېر اوبو او یا هم پخولو ته اړتیا نه وي. غوښه چې نرمه شوه بیا یې دې ګول کړلو او موږ هم لاړو لږ شاپینګ ته. زما د ماشومانو یو څه شیان مکتب دپاره په کار وو. د هغوی کور سره نږدې په 20 دقیقو فاصله کې یو ډېر غټ شاپینګ مال وو. هلته لاړو ځکه چې هلته مو کولی شو هر څه په همد یو شاپینګ مال کې لاسته راوړو. تاسو لیدلی شئ چې د وړو ماشومانو څومره ښایسته شیان راغلي وو. زه چې کله شاپینګ ته ځمه نو د کور سامان خواته ډېر ځمه، ځکه چې زما ښایسته لوښي ډېر خوښیږي. او تاسو لیدلی شئ چې څومره ښایسته لوښي هم راغلي دي او دا نن سبا ټرینډ کې هم دي. ماشومانو سامان چې مې واخیستلو بیا ماسې مخکې لاړو. د مورجانې مې او د خور مې هم یو څه په کار وو. نو دغه د نارینه‌و د جامو دکان ته هم لاړو چې دغه یو بلوز زما ډېر خوښ شو. ورپسې بیا دغه د آرایش دکان ته هم لاړو، ځکه دې نه مو هم بعضې شیان په کار وو. همداسې بیا لږ نور هم وګرځېدلو. سودا مو چې ټوله خلاصه کړله او نوره مغازې هم بندېدلې، نو موږ هم بیا دوباره راغلو مورجانې کور ته مې. په دې ورځ هوا ډېره ښه وه، نو موږ هم ډېر خوند ترې واخیستلو. کور ته چې بیرته راغلو نو مورجانې مې دوباره خپل اشپزي ته شروع وکړله. دا چې غوښه یې تیاره نرمه کړې وه نو ډېر کار نه و پاتې. غوښه یې له قورمې نه وویستله او په دې قورمه کې د وریجو دپاره جوش اوبه واچولې. اوبه چې لږ نور وخوټېدلې بیا وریجې هم پکې واچولې او پرېښوده چې اوبه بیخي ورکې کړي او وریجې نرمې شي. وریجې چې اوبه ښه صحیح ځان ته جذب کړې او بیخي پکې ورکې شوې، بیا ډېر په احتیاط سره وښورولې تر څو وریجې ماتې نشي. د خوشبویي دپاره یې په سر لږ د وریجو مساله هم واچوله او غوښه چې ویستلې وه هغه یې هم دوباره پرې کېښودله او بیا یو څو دانې کاغذ یې په سر ورته کېښودل. د دیګ سر یې بند کړ او پرېښودل چې دم شي. وریجې تقریبا 15 دقیقو دپاره په کم اور دم کړ. 15 دقیقې بعد وریجې ښه صحیح دم شوې وې. کاغذ یې ترې لرې کړ. اول یې غوښه په یو بېل لوښي کې وویسته، بیا یې وریجې ښه صحیح سره ګډ کړه او غوړیو کې یې وویستلې. لږه سلاته یې هم ورسره جوړه کړه او بیا ټول کېناستلو. ډوډۍ مو نوشیجان کړلو. ډېرې خوندورې وریجې پخې کړې وې. دوستانو دا و د دې هفتې ولاګ. هیله ده چې خوښ شوی به مو وي. ښه وخت ولرئ. الله پامان.